تازه خبر عبدالله او غنی تازه یوې نوې پریکړې ته سره رسېدلي دي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه څه وویلې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر غني د عبدالله نوې طرحه ځینې موارد رد کړل، خو ځینې ورسره ومنل. سرور دانش بیا داسې وایي د کابل حکومت د مشر اشرف غني دویم مرستیال سرور دانش وایي په راتلونکو څو ورځو کې عبدالله د مصالحې شورا مشري په غاړه اخلي او په دې توګه د دواړو لورو ترمنځ اختلاف پای ته رسیږي. دانش دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو له استازي سره د ویډیو کانفرنس له لارې کړې دي. ویلي د ملي وحدت د ساتلو په موخه د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره هڅې روانې دي او په راتلونکو څو ورځو کې به د ملي مشارکت حکومت په چوکاټ کې دواړه لوري توافق ته ورسیږي او عبدالله به د مصالحې شورا مشري په غاړه واخلي. نوموړي د دې ترڅنګ د سولې په اړه خپل نظر بیان کړی. بین الافغاني مذاکرات یې یوه سخته مرحله یاده کړې او په دې برخه کې د نړیوالو ملګرو د ملاتړ او مرستې هیله کړې. سرور دانش په نږدې راتلونکي کې د عبدالله او غني د سیاسي کړکېچ د حل کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې په دې وروستیو کې د کابل د سیاسي بحران په حل ټینګار زیات شوی او د حکومت نړیوالو ملاتړ ګواښ کړی. که اختلافات پای ته ونه رسول شي په راتلونکو مرستو به ناوړه اغیزه وکړي. بل لور ته د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وایي له غني سره د جوړجاړۍ هوکړې وروستی کړې ده او په لنډ وخت کې به منځګړو ته وسپارل شي. که څه هم د عبدالله له لوري د وړاندې کیدونکي طرحې جزئیات رسنیز شوي نه دي، خو ویل کېږي نوموړي په کابینه او د حکومت په نورو برخو کې د 540 سلنه واک وړاندیز کړی او د مصالحې شورا مشري منلې ده. درنو لیدونکو، تاسو د عبدالله مصالحې شورا مشر کېدل او د ولسمشر غني دغه پریکړه کول څه نظر لرئ؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ او که چیرې مو ویډیو خوښه شوي نو د سره ضرور یې لایک کړئ او که غواړئ چې تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.